د یاد په بام مې د مرګ سیل ته ودرېدی هم شي ځار د له سترګو نه چې خوب کې مې راتلی هم شي. د یاد په بام مې د مرګ سیل ته ودرېدی هم شي ځار د له سترګو نه چې خوب کې خو راتلی هم شي. ومنه زه له تا نه وروسته مړ کېدی هم شم، ومنه زه له تا نه وروسته مړ کېدی هم شم، سمه ده ته له ما نه وروسته اوسېدی هم شي. ته ډېره ښه یې یار، ته ډېره ښه یې یار، ژوندی خو مې ساتی هم شي. ته ډېره ښه یې یار، ژوندی خو مې ساتی هم شي. ته ډېره بده یې، په اور کې مې نیوی هم شي. او ته ګوره زه نو ستا له درده خوځېدی شمه، ته ګوره زه نو ستا له درده خوځېدی شمه. وګوره ته خو دومره مسته یې تلی هم شي. او خوښه دې خپله ته لیکونه بدلوی هم شي، خوښه دې خپله ته لیکونه بدلوی هم شي. ته ما سعید ایسته په خاورو غورځوی هم شي، ته ما سعید ایسته په خاورو غورځوی هم شي. د مشرانو جرګې ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ. ادبزار خپرونې ته مو زه ظاهر څراغ هرکلی کوم. الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. درنو لیدونکو، نن را سره په خپرونه کې یو داسې څوک میلمه ده چې زه ورسره له ناستې د مرکې ډېر زیات لیواله وم. د ادبزار خپرونې د دې اونۍ میلمه مو لیکوال، شاعر او همداراز ژورنالست چې تاسې به یې له څېرې سره هم اشنا یاست، سعید شینواری را سره په خپرونه کې ده. شینواري صاحب ستړي مه شئ، ادبزار ته بخیر راغلئ. ډېره مننه څراغ صاحب، تاسو ته او ستاسو درنو لیدونکو ته او ټولو هېوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې. خدای دې وکړي چې د صحت جامې په تن وي. کور ودان ډېره مننه. شینواري صاحب، خپرونه به له دغه ځایه پیل کړو چې تاسې د افغانستان کور دننه او بهر رسنیو سره ډېر کار کړی دی او په دغه برخه کې خورا تجربه لرئ. خو راځو اوس اصلي پوښتنه دغه ده چې په رسنیو کې مو پښتو ادبیات په کوم معیار چلیږي او څنګه روان دي؟ ولا داسې ځای نه دې را شروع کړه چې پښتو ادبیات عموما ترجمه دي په رسنیو کې. البته په خبري رسنیو کې خو بیخي داسې دی چې پروډیوسران ناست وي، د دري نه ترجمه کوي او د دري همکاران مو ناست وي، د انګلیسي نه ترجمه کوي. بیا نو هغه تولید هم چې راځي په دري باندې راځي، بیا بیرته په پښتو باندې ترجمه کیږي. یعنی دواړه ژبې چې دي زموږ دا دي چې په ترجمه ولاړې دي او روانې دي. نو ترجمه عموما یو شی چې د دویمې ژبې ته اړول کیږي خامخا ستونزې لري. زیاتره داسې خبر راغلی چې بله ورځ ماته یو چا وویله چې سلامونه میسیج یې کړی، خبریال و او بیا راته ویل چې تمه ده چې ښه اوسې. یعنی دا داسې وه چې ترجمه وه، زه هیله من یم چې ته ښه اوسې، خو هغه مطلب دا و چې ویې لیکل راته دا چې تمه ده چې ښه اوسې. نو دغه یو دغه دا دی چې دواړه ژبې مو په ترجمه روانې دي. ښه خبره دا وه چې زموږ ادبیات داسې شوي وی چې تولیدي وی او څه چې موږ په خپله ژبه باندې تولیدولی ویل او زیاتره دغه ژبه ډېره شاعرانه ژبې سره خلک هلته په رسنیو کې ستونزه لري. ښه خبره ده چې شاعرانه کلمات دې نه اوسي، مګر ځینې ځایونو کې ادبي کېدل هم خبریال دپاره ډېر ښه او زه وایم چې که څوک ژورنالیست وي هغه باید ټولو فنونو او ټولو علومو باندې برلاسی اوسي. ادبیات هم په هغې کې یوه برخه ده چې یو ژورنالیست باید ادبي مطرح هم ولري، ذوقي مطرح هم ولري. نو دا به یو هغه سره په د خلکو په راجذبولو کې ډېره مرسته وکړي. ما به چې کله پوښتنې کولې په بحثونو کې نو هغه به کله کله ډېر داسې ساده ځای نه به را شروع شوې، زما د خلکو په اصطلاح به وې. زیاتره به بېرته ما ته چې رسپانس به راغی، فیډبیک به چې راغی، خلکو به راته وویل چې بیخي زموږ په ژبه غږېږي. نو خبره دا ده چې موږ باید د خلکو په ژبه وغږېږو، خلکو ته داسې ژبه ونه وایو چې په رسنیو کې چې هغه د هغوی د فهم او د هغوی د څه ورته وایي د هغې د ورځنۍ ژبې سره فرق ولري. مننه. شینواري صاحب، د پښتو ادب لپاره زموږ د اوسنیو رسنیو دغه روانې هڅې تاسې څنګه ارزوئ؟ ولا په ادبي برخه کې بله په ادبي برخه کې تر ټولو دردونکې خبره ده چې ډېرې کمې خپرونې دي په ټلویزیونونو او په راډیوګانو کې چې هغه یا د یو بل کاپي دي او یا هم فکر کوي چې تکراري دي مسایل یې دغسې خپرونې دي چې هغه د ادب په وده کې یا د ادب د
ذوق خړوبولو کې خلکو سره هېڅ مرسته نه کوي. بس زیاتره خلک به ما ته به چې راغلل دغه به یې وکړه چې یو رسنۍ کې راته خپرونه واخله. نو ما به ورته ویل چې ښه هلته تا سره طرحه شته څه به کوو؟ وایي چې خو بس مایک ته به کښېنو میلمانه به رااخلو ادبي خپرونه به وي. نو دغه یو شی و چې ما ته به یې درد رسوو. ادبي خپرونې نشته دی، یا د رسنۍ ورسره مینه کمه شوې ده، یا مشاعره کوي یا مرکې کوي مخامخ. او حال دا ده چې یوازې مشاعره مخامخ مرکې دا د ادب تقاضا نه ده. د ادب د ذوق د تندغریو تقاضا ده یوازې همدا دوه شیان نه دي. یا هم ټلیفون وکړه او غزل دې ووایه، دا نه دي. ځینې شیان دي چې هلته باید ډېر بحثونه وشي، ډېر نوي نوي مسایل را دغه شي. زما د عنایت الله دیدار یو خپرونه وه چې ډېر ماته خوند راکوه. هغوی به ادب کې نوي نوي مسایل رامنځته کول. یو بله خپرونه وه ازادۍ راډیوي مجله، بیا ټولو رسنیو هغه کاپي کړه، مګر غضنفر صاحب چې نشته دی ما هغه خپرونه بیا اورېدلې هم نه ده. همداراز ما په خپل ژوند کې طبیعت مې دا و چې زه باید ادبي یو داسې کار وکړم چې هغه ما دپاره یعنی زه پرې وویاړم. او زه چې کله په کلید راډیو کې وم ننګرهار ته، هلته د رئیس په توګه لاړم، نو خپله مایک ته کښېناستم او کوشش مې وکړ چې یو دوه درې همکاران نور هم ځان سره دغې فیلډ ته را برابر کړم چې په ادبي ذوق باندې برابر یې داسې خپرونې وکړو چې تل دپاره ما سره یادګار اوسېږي. نو هلته ما یو خپرونه را دغه کړه چې هغه به په اروپا کې خلکو د آنلاین لارې نه اورېدله، په کابل کې به یې اورېدله، په سعودي کې به یې اورېدله. بیا هغه ماښام دی. په کار دا دی چې یو نوي او متفاوت زاویې نظر نه رسنۍ په دې باندې کار وکړي چې ادبي خپرونې یا ډېرې کړي او یا یې متفاوتې کړي. کوردان کله دغه ځای د رسنیو له ډګره د ادبیاتو تخنیکي اړخونه راوسپړل شي او دا خلکو ته په تېره بیا هغه ځوانان چې ادبیات لولي دوی سره به زیاتره خلک چې دي د تخنیکي مسایلو سره دغه نه لري، کم تر کمه ذوقي مسایل ډېر مطرح شي ښه دی. ډېر تخنیکي بحثونه بیا به خلکو ته خسته کوني، خو هغه ذوقي مسایل هم چې صحیح راواخیستلی شي خلک، ځکه رسنۍ خلک د ذوق د خړوبېدو دپاره یا یو څه تفریح دپاره ګوري، نو هغلته بیا تخنیکي بحثونه هغوی ته بد لګېږي. ما یو ټلویزیون ولید ټوله ورځ دغه کوي، الف ب خلکو ته زده کوي که نه، ښه ته چې زده یې کوي، مګر دومره نه شي باید چې خلک پرې خسته کړی شي. نو یعنی افراط نه دی په کار په ډېر تخنیکي لحاظ. خو دا دی چې ذوقي مسایل ادبي دا ښه دي چې پر یو نوي زاویه باندې پیل شي. شینواري صاحب راوښه دې ته چې مطبوعاتي بوختیا او ستاسو د شعر ترمنځ څومره واټن رامنځته کړی؟ هو والله ډېر دغه دی. کله کله زه یو خبره کوم، شاعر چې دی دا دغه ښه دی، په ستونزه کې ښه دی، تکلیفونو کې ښه دی. که دی د تکلیفونو نه ووته دی هم بې عام انسان دی، عام انسان دی. دغه تکلیفونه دغه مسایل د شاعر خو نازک دی، فطرت نازک دی، عام انسانانو غوندې نه دی. یو علامهګان نابغهګان یو شاعران دا عام انسانانو غوندې نه دي، دا ډېر نازک دي، حساس دي او ډېر دغه حساسیت په همدې کې دی چې دوی باندې ستونزه وي، هغه حساسیت او ستونزه یو بل سره ټکر کوي، یو څه تخلیق کېږي. کله چې دی د ستونزو نه ووته دی هم بیا عام انسان شو، چې عام انسان شو بیا د شعر او یا د ادب د نړۍ سره فاصله پیدا کېږي. بیا داسې خبرې کوي چې ځینې خلک ورته وایي د بختاني صاحب خبره چې د مړې ګډې فارسي وایي. سید شینواری یو د معاصرې دورې له ځوانو شاعرانو نه دی، زهرکده تر څنګ نورې شعري ټولګې هم لرئ؟ نه، ژباړې لرم او هغه زیاتره چې دي جریمة الرشوه فی الشریعة الاسلامیه، هغه د رشوت د اخیستونکي او د هغې د جزا په تړاو باندې یو تیزیس دی. یو اسلامي ارواپوهنه د سایکالوژي د توبې د ایستلو یا نیکۍ ته د خلکو د هڅولو دپاره دی. یو ناول دی او یو چې دی د افغانستان د کلتوري اقتصاد په تړاو باندې چې هغې ماشومانو دپاره ادبیاتو کتابونه چې هغه ACKU د افغانستان د منبع معلوماتو مرکز دپاره یا ژباړلي یا مې ډیټ کړي دي. نور داسې شی خاص نشته. زما پوښتنه اوس دلته همدا وه شینواري صاحب چې په ادبیاتو کې د دومره تجربې سره چې تاسې لرئ، اوس راګرځم دې ته چې دا تاسې وپوښتم زموږ اوسنی ځوان شاعران څنګه ارزوئ؟
ترڅنګ دوی څومره د ولس په ژبه شاعري کوي. ارزونه به هغه وخت کې سړی وکړي چې خپله یې څه کړي اوس ما هېڅ نه دي کړي نو زه به د چا ارزونه څه وکړم. زه منهج د استاد د لوستونکي په توګه وایم چې تاسو ډېر څه کوي. خیر ستاسې حسن نظر دی. زه یو شي ته ډېر خوشبینه یم. شاعري پخوا به خلکو چې تنده ماتوله نو پېښور ته به تلله پسې یا به پېښور لوسته. اوس چې دی دا ډېره ښه خبره ده چې بره پښتونخوا ما په خوست کې داسې شاعران ولیدل چې ما په دغې کې نه ولیدلي په پېښور کې نه اورېدلي. نو زموږ شاعري یو داسې پړاو ته ننوتونکې ده د افغانستان د برې پښتونخوا چې د زیاتره د خیالاتو نه راوځي په شخصي تجربو باندې روانه ده. کم تر کم ستونزې به لري مګر ډېر په شاعرانو کې ډېر جالبه مطرح د مسایلو د مطرح کولو او د ریالیزم د رابرسېره کولو دا موجوده ده. زه کله کله داسې شاعر واورم چې یو کال مخکې ما اورېدلی او شعر یې خوند نه و راکړی اوس یې چې اورم زه وایم چې دا څه وایي دا. نو نوي ځوانان ښه خواته روان دي که مثبتګرا واوسو. ځینې دي چې مشران شاعرانو ته هېڅ شی هم ښه نه ښکاري او د هغوی ستونزه دا ده چې هغوی زموږ په افغانستان کې هم دا دی چې که په یو تخت باندې څوک کېناسته د هغې نه د کوزېدو خیال بیا دوی سره نه وي. زموږ مشران په یو لوړ بام باندې کېنول شوي دي. هغوی سره د نویو ځوانانو په اړه دغه دا دی چې دا نوکیان ورته وایي یا زلمکیان ورته وایي یا خام فکره ورته وایي خامسوزه ډوډۍ ورته وایي. نو انشاءالله چې شاعران نوي نسل دا ډېر ښه لوري ته روان دي او دا ټولنه موږ ته راپاتې ده. خبرې ډېرې دي شنواري صاحب له زهرکدې نه ستاسو په خپله ژبه به یو څه واورم. زه به درته یو غزل ووایم چې زهرکده کې نه دی. ارشاد مهرباني. یو شعر دی غزل دی وایي غرق شي دسترخوان درنه راټول کړم که رانغاړې. غرق شي دسترخوان درنه راټول کړم که رانغاړې دا غم دې په دومره کیسو نه ارزي چې ژاړې. غرق شي یو څوک د ناز یو خبره کوي غرق شي دسترخوان درنه راټول کړم که رانغاړې دا غم دې په دومره کیسو نه ارزي چې ژاړې. دا تر نیمو شپو شوګیر دی وژني نوره ستا خوښه دا تر نیمو شپو شوګیر دی وژني نوره ستا خوښه خدای پاک دې په هغو کیسو واړوه چې غواړې. داسې په یوه ساه راته مه غږېږه ستړې شوې داسې په یوه ساه راته مه غږېږه ستړې شوې لږه خو په تیږه راته کښېنه په ولاړې. ګل د یو غمجن دعوت د میز د سر مې لاس کې دی ګل د یو غمجن دعوت د میز د سر مې لاس کې دی خطا راسپړلی مې د درد د سیند په غاړې دغه دی ملا سعید منکر مو درله راوسته دغه دی ملا سعید منکر مو درله راوسته اوس پرې کلمه وایې که وژنې که ویاړې. ډېر خوندور. شنواري صاحب څنګه مو خوښه ده لنډه شاندمه وخت بېرته به راوګرځو. صحیح. قدرمنو لیدونکو ورځو لنډه شاندمه لرو له دمې نه وروسته به هم موږ له تاسو سره یو ملتیا مو غواړو. عقل د وروج د زمانې ملنګه وا د عقل د وروج د زمانې ملنګه وا عجبه په لفظو کوي کانې ملنګه وا ظاهر د پشلیدلې ګریوان غرونه زنګول او ظاهر د پشلیدلې ګریوان غرونه زنګول او ساتلې د په زړه کې خزانې ملنګه وا او څه ښه د پیغلوټو د مراد داوی دروغ شوې څه ښه د پیغلوټو د مراد دعوې دروغ شوې څه ښه دې ورته وکړې بهانې ملنګه وا څه ښه دې ورته وکړې بهانې ملنګه وا. قدرمنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. شنواري صاحب زموږ په څنګ کې دی هیله ده چې ستړی شوی نه یې. هیله کوم تاسو سره نه ستړی کېږي. خوشحاله اوسئ. شنواري صاحب راځو د شعر په هنري ارزښت راته وغږېږئ چې شعر څومره هنري ارزښت لري. دوه نظریې راځي. افلاطون شاعرانو سره وران هغه ورسره داسې وران و چې هغه ویل دا وایي نقاشان او شاعران چې دي د ټولنې نقل کوي. هغه څه چې په ټولنه کې روان وي هغه راځي یا په کینویس باندې رسم کوي او یا په شعر کې الفاظو کې راغل کوي. خو زه یو خبره درته وکړم انسان د خپلو ورځني افهام و تفهیم لپاره دغه لري ژبه لري
دا ژبه چې موږ ورباندې خبرې کوو. اما د خپلو احساساتو د څرګندولو لپاره څه لري؟ یو سړی غمجن دی، دې وخت کې د ده احساسات څه وایي؟ هېڅ داسې بل شی نشته دی چې هغه پرې څرګند کړي. هغه به راځي د هنر باندې به تکیه کوي یا به موسیقي غږي، خپل احساس په سوی رباب کې رانغاړي. دی به ډېر غمجن وي، دی به ډېر خوشحاله وي، دی به اتڼ کوي، اتڼ ته به یې زړه کېږي. دی به ډېر زیات نه به اتڼ کولی شي، نه به بل شی کولی شي، ده ته به ذهن کې خبرې راځي، هغه به بیا په کاغذ باندې لیکل کېږي، هغې نه به شعر جوړېږي. نو شعر د انسان، شعر دا هنري وسایل دي که نه، شعر، موسیقي، رسامي، دا هنري وسایل دي. کله چې انسان ډېر دردمن شي یا ډېر خوشحاله شي، طبیعي ده چې دا به د هنر غېږې ته، دا په خپله دا څوک چې دغې ته وځي، سیند غاړې ته وځي، دا د طبیعت نقاشي ده. دا طبیعت خپل هنر کارولی دی چې هلته یو ښایسته باغ او طبیعت رامنځته کړی دی، نو هلته ځي. نو انسان چې هر حالت کې وي دی هنر ته پناه وړي. نو هنري ارزښت یې دا دی چې پخوا به دغه په هندوستان کې یو دغه دی، لال قلعه ورته وایي، د دې لاندې سنگ مرمر، سره سنگ مرمر کارول شوي بیدل او دا شاعران به ټول هلته تلل، اکبر پاچا سره یا نور مغل پاچایانو سره به دوی کېناستل، او هلته به دوی مشاعرې کولې، شمعې به یې لګولې وي. یعنی یو خو دا چې انسان خپل هنري ذوق خړوب کړي، بل یو بله نظریه ورباندې دا ده چې دا ژوند دی، خو ژوند چې دی بیا د ژوند مسایل هم باید پکې راونغاړل شي. نو د شعر دپاره زه په دوو تعریفونو روان یم چې هم هنري قوي ارزښت لري د ذوق د خړوبولو دپاره، او هم دا دی چې د انسان ژوند باید پکې راټولي. دوه خبرې په یو دغې کې ډېر ښه وي. کورودان، اوس راځو دې ته چې د دغه هنر څښتنان په افغانستان کې خصوصا په پښتنه ټولنه کې د دوی ژوند ستاسو په اند څنګه دی؟ هو دا خو دا خبره دا ده چې د هنرمند ژوند هر ځای کې دغه یي، خوار و زار یي، یوازې د افغانستان کې نه ده. پابلو ویرژیل په نامه باندې یو کس و په روم کې و، فکر کوم دی دغه تراژیدي لیکوال و. هغه به ویل چې فکر کوم دا و که اسخیل و، خو یو نو دوی به ویل چې زه دغه غلامان چې دي، پخوا به غلامانو پسې به یو قمچینه یو مالک نیولې وه او پنډونه به یې پرې بارول، وایي د دوی د ملا تغمې هم زه په خپله ملا احساس کوم، دومره نازک کوم. نو چې هغه لا داسې خبره هم کېږي چې غلام ته به چا قمچینه ور وغورځوله، د هغه په ملا به چې کوم چاپ راغی، د ده په ملا به هم راغی، دومره حساس و. نو شاعر نارام وي. او بله خبره دا ده که دوی مثلا وایو که اقتصادي لحاظ نه مات دي او دغه اقتصادي لحاظ نه د دوی وضعیت خراب دی، نو په افغانستان کې د چا وضعیت ښه دی؟ غیر د دغې نه خدای نخواسته چې دغه وشي یا خانزادګان راغلي اوسي یا هم قسمت هغوی سره یاري کړي اوسي، نور د چا وضعیت ښه نه دی که نه. نو که مونږ وایو چې د شاعرانو ژوند خراب دی یا د هنرمندانو ژوند خراب دی، د چا ښه دی چې مونږ وایو چې د هغوی ښه دی، د دوی خراب دی؟ کورودان شینواري صاحب، زموږ د افغاني ټولنې ځینې د قلم خاوندانو وایي چې شعر ته نسبت په نثر باندې ډېر کار شوی دی او په کار دا ده چې نثر ته باید کار ډېر وشي. تاسو دغه خبره څومره ارزوئ؟ دا یو جالب نظر دی. ما یو چا راته ویلي چې پېښور کې چې کتابخانې ته ورشي چې د هر کتاب پوښتنه وکړي د پښتو علمي نه پیدا کېږي. یو کتابخان ورته ویل دلته یوازې شعرونه دي، پښتانه یوازې شعرونه ویلي دي، نو د شعرونو د کتاب پوښتنه کوه. دا ډېره دردونکې خبره هم ده. زمونږ خلک بیا راځي، ځینې خلک وایي چې شعر ته ډېر کار شوی دی، دغې ته نه دی شوی، نثر ته ډېر کار نه دی شوی. بیا راځي ورولویږي په ناول لیکلو، په لنډه کیسه لیکلو، په سفرنامه لیکلو. نو که چېرته موږ تلو نو تر اوسه تر ټولو زیات ناولونه لیکل شوي دي. سفرنامې اوس یو سړی دی، ته به ورنه توقع لري چې دا به پښتو ته ګرامر برخه کې، د ژبپوهنې په برخه کې، د نحوې په برخه کې کار وکړي، هغه هم راځي سفرنامې درته لیکي. نو هغه یعنې موږ وایو چې خو یوازې پښتو په دې باندې نه کېږي. زما یو ملګری دی، هغه یو مرکز پرانیسته چېرته چې په نړۍ کې کتاب لیکل کېږي، که هغه علمي دی که هر شی دی،
هغه موږ باید دغسې حساب وکړو. ساینسي کتابونه په پښتو کې لیکل شوي که نه، پښتو ژبې نحوي کتابونه لیکل شوي که نه، پښتو ژبې فزیک په تړاو باندې، اقتصادیاتو په تړاو باندې، سیاست په تړاو باندې کتابونه لیکل شوي دي که نه. او انشاءالله دا کار شروع دی. که دا وشي نو نثر ته چې هغه موږ وایو نثر یوازې ناول او لنډه کیسه نه ده. ځینې خلک وایي نثر ته کار نه دی شوی، نو بس ورمنډه کې په ناول او په سفرنامه او په ناول باندې لنډه کیسه باندې ورغورځېږي. نه، دا دی چې پښتو ژبه که موږ قوي کول غواړو یا که خپله ژبه هره قوي کول غواړو، د ټولو علومو کتابونه باید په دې کې. یو وخت چې د منصور په وخت کې، د عباسي خلیفه په وخت کې 200 پوهانو بار کتابونه مسلمان اسلامي نړۍ ته راغلل د یونان نه. نو که هغلته عربي پوهان زیات شول، هغه یوازې شعر و شاعري نه دي زیات کړي، هغه د علومو انتقال هغه ژبه پیاوړې کړه او قوي کړه. کور ودان شنواري صاحب لیدونکو لپاره به مو خپرونه ستړي نه شي، نو راځو یو شعر به مو واورو. ستړی وغږېدو نه، په دې چې شعرونه مو کم ویل، دې خاطر یو بل شعر به هم درنه واورو. ما خپلې لور ته، وړه لورکۍ مې ده، هغې ته مې یو شعر لیکلی دی او هغه سهار کې زه یو کور نه راوتم، ډېر وختي زه د شپې به د کور نه راوتم، کابل ته به راتلم. هغې ته مې لیدل شعر مې ورته لیکلی و، نو هغه د سترخه مسکا یې وه، سهار اوده وه. نو شعر دی وایي چې وډار شم چې خدای دې رانه وانخلي بې وخته، وډار شم چې خدای دې رانه وانخلي بې وخته، ما لیدلې نه ده له بېلتونه بله سخته، او ما یې په تیاره کې له ګوتمې نه ورک غمی کړې، ما یې په تیاره کې له ګوتمې نه ورک غمی کړې، شمع یې په لاس را پسې وګرځوه بخته، او ګل د محبت دی په قدم پسې راشین شه، ګل د محبت دی په قدم پسې راشین شه، موږ غوندې خواران در پسې وغورځه له تخته، او واړوه د تریخ نظر روستي څاڅکي په جام کې، واړوه د تریخ نظر روستي څاڅکي په جام کې، وګنډه جامې د ساقیتوب له سپینه رخته، او نه یې کتل هیڅ زما ګریوان ته د خدای روی ته، نه یې کتل هیڅ زما ګریوان ته د خدای روی ته، و مې کتل ډېر د یو ګلاب په شانې مخ ته، او وار دې وکړي ټولې کاسې ډکې ډکې رسي، وار دې وکړي ټولې کاسې ډکې ډکې رسي، نه دې ځي سید د بې صبرانو مخ ته مخ ته. واه، ډېر خوندور. شنواري صاحب راځو دې ته چې د اوسني ادبیات کیفیت لپاره څه باید وشي، څه پکار ده؟ که څوک غواړي چې خپل تولید د شاعرۍ داخل کړي، زه به دا پوښتنه داسې جواب کړم. یوازې د شعر مطالعه موږ نشي پخولی، زموږ شعر نشي پخولی. د نړۍ مطالعه او د خپل دغه قیدونه ماتول، دا بله ورځ ما دا خبره وکړه، موږ چې څومره قیدونه لرو، باغیتوب، پراخه دید، دا زموږ شعر قوي کولی شي. او دې دپاره دغه دا ده چې یوازې د شعر په مطالعه باندې زموږ شعر نه پخېږي، نور شیان هم باید ولولو، نړۍ نه باید خبر شو، د نړۍ په تړاو باندې پوه شو، او بیا هغه خپل رنګ کې رنګ کړو، نو بیا به داسې شوي چې موږ د یو بل مشر شاعر نه هم رنګ نه یې اخیستی، او خپله دنیا به مو خپله ودانه کړي. ډېره زیاته مننه. زهرګده دې ما ته راوړې؟ او یوه تا ته مې راوړې. ډېره زیاته مننه. شنواري صاحب، د ادبزار خپرونې د خاطراتو او پیغامونو کتابچه ده، د نورو لیکوالانو شاعرانو تر څنګ غواړي چې ستاسې یو پیغام هم له ځان سره ولري، پیغام مو ولیکئ او لیدونکو ته یې وړاندې کړئ. دا خو ډېر جالب دی.
شي مرسي ادبزار واقعا د کوچني څراغ په وجود کې یوې لویې نړۍ ته راننوتم ترې وتل به یو عالم خاطرات ولري ډېر زیات خوشحاله شي مرسي کور ده ناڅاپه دې راباندې خبرې وکړې کور ده واقعا ما خپرونه ډېر خوند واخیست کور ده او هیله لرم چې لیدونکو مې ترې نه ډېر خوند اخیستی خوشحاله اوسئ چې خپرونې ته راغلي ډېره مننه ډېره مننه تاسو نه قدرمن لیدونکو له تاسو نه زه زیاته مننه کوم چې تر دې مهاله مو وزګملو ومو څارلو تر بیا چې ستاسو درانه چوپړ ته راځم په پاک او بښونکي خدای مو سپارم الله مل شي